په پکتیا، کونړ، تخار او جوزجان ولایتونو کې پر 9 تنو مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د ننګرهار ولایت مرافعه محکمې د نوي رئیس محترم مولوي محبوب الرحمن نقشبندي د معرفت غونډه وشوه. د کندهار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 566 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني ولایت ښاري ابتدایي محکمې د نوي رئیس محترم مولوي عبدالمجید د معرفت غونډه وشوه. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 114 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 56 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا ولایت د مرافعه محکمې نوي رئیس محترم مولوي محمود سید مخلص د معرفت غونډه وشوه. د بلخ ولایت مرافعه محکمې د نوي رئیس محترم مفتي حفیظ الله محمدي د معرفت غونډه وشوه. د کندهار زون نظامی محکمې د پریکړې په اساس 132 کیلوګرامه تریاک، 480 ګرامه شیشه او 610 عدد تابلیتکي وسوځول شول. د بدخشان ولایت د مرافعه محکمې نوي رئیس محترم مولوي محمد صابر حنفي د معرفت غونډه وشوه. د لوګر ولایت د مرافعه محکمې نوي رئیس محترم شیخ محمد ګلاب فاروقي د معرفت غونډه وشوه. د فاریاب ولایت د مرافعه محکمې نوي رئیس محترم مفتي عبدالخالق محمدي د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د سمنګان ولایت ښاري ابتدایي محکمې نوي رئیس محترم مفتي عبدالوهاب زاهد د معرفت غونډه وشوه. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 559 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 316 وثیقې هم اجرا کړي دي. د روزګان ولایت مرافعه محکمې د نوي رئیس محترم مولوي محمود ابوالفیض د معرفت غونډه وشوه.